د زور او جبر نکاح. وکیل د دروازې د پردې شاته ولاړ و. غږ یې کړ: خورې ووایه، نکاح دې قبوله ده؟ تنکۍ ناوې چې بوتل یې هم په لاس کې ټینګ نیولی و، غلې ناسته وه. مور یې زارۍ ورته کولې. خیر دی ووایه چې قبوله مې ده. د ناوې پر مخ اوښکې راماتې وې. وکیل بیا غږ وکړ: خورې ووایه، نکاح دې قبوله ده؟ مور یې بیا ورته وویل: خیر دی ووایه چې دا نکاح ستا قبوله ده. ناوې چې هغه کوچنی بوتل یې هېڅ د لاسه نه لرې کاوه، سر وښوراوه: نه، هېڅکله مې نه ده قبوله. د ناوې مور وارخطا شوه. د ناوې په خوله یې لاس ټینګ ونیو او خپله یې په ژړغوني غږ وویل: هو، ناوې وایي قبوله مې ده. وکیل لاړ. د نارینه‌وو په کوټه کې د مبارکۍ اوازونه پورته شول. یو ځوان زوم ته ورغاړه شو. ورته یې وویل: حاجي کاکا، دوهم واده دې مبارک شه. ناوې څه موده وروسته چوپ شوه او هغه په لاس کې ټینګ نیولی بوتل یې د لاسه بې اختیاره ولوېد. مور یې چیغې کړې او بوتل یې راپورته کړ. پر بوتل لیکلی خط یې ولوست چې په هغه کې لیکل شوي وو: د هر رقم مضر او وحشي حیواناتو لپاره بهترین او ضمانتي زهر. نوټ: دا کوم حقیقت نه لري. د یوې پاڼې پر مخ کیسه ده، خو داسې حقیقت په ژوند کې هم راتلی شي که یې وغواړو. نو که چیرې ستاسو په چم، ګاونډ، ولایت، کلي او کور کې له داسې یوې کیسې سره مخ شوي یاست، نو لطفاً تاسو راسره په کمنټ کې شریکه کړئ. زما فیسبوک او زما یوټیوب چینل هم درسره فالو کړئ، سبسکرایب کړئ، تر څو د نورو جالبو او خوندورو مطالبو لپاره له دې څخه برخمن شئ. مننه چې له ما سره یاست.